دا غیر به دا سوال لی چې یو سړی په کور کې دن نه او دی مونځ کوي نو آیا په دې مانځه کې دې ښځې ته امامتي ورکولی شي او که نه ښځه سره په کور کې دی راشي ښځې ته راشي پلانې نن مونځ کوو په جمع نو دا کار جایز دی او که نه الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې فرضي مونځ خو به دا سړی لازم د مسلمانانو سره به جومات کې کوي دا په ده باندې لازم دي الا دا چې عذر هغه جدا مسله او د دې لپاره نه دی جایز چې د ښځې سره به کور کې ولاړ یو موږ هم وایي چې جمع وکړه کور کې جومات کې نه وي زه ولاړم وړو د مور سره اولته مې جمع وکړه نو دا د بېلمازه خلکو لپاره څه عذر پکار که داسې ووایي چې دا کار جایز شو نو خلکو د ټیکهدار او د کمپنۍ دې دله څه مونځونه پرېښودي دي بیا خو به بلکل پرېږدي به جایز هم جایز دی کور کې به یې کوو نو سړی بغیر د عذر نه په کور کې فرضي مونځ نشي کولی او کوي کو نو د جمع د پرېښودو د لاسه دی ګناهګار دی او په ګناه کبیره کې واقع دی رسول صلی الله علیه وسلم سمع النداء یو سړي چې بانګ واورېده او منزل رانغی فلا صلاة له د لمونځ نه کېږي الا من عذر مگر دی که معذور عبدالله بن عباس ته چا وي ما هو العذر وي دا عذر څه دی وي المرض والخوف بیماري یره دشمن نه یره حالات امن نه دی به ځان یري کور کې مونځ کولی شي او پر رسول صلی پسې بوډا سړی راغلی یا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد یا رسول الله څوک راسره نه چې جومات ته مې بوځي او بله دا چې په لاره کې ځناور راځي او تیری دی او شپې دي او بارانونه دي اوس ګوره بوډا دی او ړوند دی او څومره خبرې وکړې یا رسول الله کور کې مونځ کولی شم رسول الله ته بانګ اوري بیا واورو بیا به لازم راشي د دې نه ثابت وي چې سړی فرضي مونځ د به لازم په جومات کې کوي په کور کې دننه نفلي مونځ کول او په هغې کې ښځې له امامتي ورکول دا جایز دي شریعت په رڼا کې د قرآن او حدیث په رڼا کې دا کار بلکل جایز دی خو دومره ده چې ښځه به ځان سره کوم ځای کې ودرئ شاته به یې ودرئ لکه رسول صلی چې انس بن مالک رضی الله کور ته تللی او هلته یې مونځ پړاو نو انس بن مالک رضی الله سره په خوا کې ولاړو او ښځه کوم ځای کې ولاړه وه هغه شاته ولاړه وه نو ښځه به اگر که یو سړی ده یو ښځه ده نو ښځه به شاته ودرېږي سړی به مخې ته ودرېږي لکه چې ښځه د سړو سره په یو صف کې نشي ودرېدلی او فرضي مونځ کې امامتي کولی شي چې کله لکه دا سړی اوس معذور دی مونږ وایو چې په دې سړي باندې لکه مثال کې شریعت ورته ویلي چې ته کور کې کولی شي یاره راځه او دی کور کې مونځ کوي او فرضي مونځ کې ښځې ته وایي چې راشي ته ودرېږي امامتي ورکولی شي او دا یو ایماني منظر دی کېدای شي ډېر خلک دې ناشنایي چې کور کې به سړی مونځ کوي او ښځې له امامتي ورکوي دا یو ایماني منظر دی او دا هغه خلک دې نه خبر دي چې هغه د دې مسلې نه یو خبر دي بل دا چې د هغوی شوق دی د مونځو خاوند پاڅېدو د شپې تهجد کې اوږده اوږده ښکله قرآن وله ورځي ښځې ته یې زه به درسره م ودرېږم ته قرآن ښکلی وی لږ په تیزه وایه زه به یم اورم نو داسې ښځه خاوند ته میلاوېده او داسې خاوند ښځې ته میلاوېده وما یلقاها الا ذو حظ عظیم د خوش قسمتو خلکو نصیب دی زمونږ ته الټه قاریږي او داسې زمونږ خوب دې خراب کو نو فرق دی په دوی کې په هغو کې دا خلک چې کوم دي دوی ته دا خبره ناشنا ښکاري چې لا داسې هم کېږي او بلکل داسې هم کېږي او الله سبحانه تعالی زمونږ زنانه زمونږ ماشومان الله یې ټول دینداره جوړ کړي والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې د یو سړي نه یو سړی جومات ته ورغی منزله او چې ورغی جمع ده نو هغوی په اخرنۍ قاعده باندې ناست او دی ورسره پکې شریک شو آیا دی به هسې کیني که نه دی به تحیات وایي جواب د دې مسلې بالله التوفیق هغه دا دی چې رسول صلی په حدیث کې وایي اذا اتى احدکم الصلاه کله چې تاسو کې یو سړی راشي منزله والامام على حال او امام په یو حال فليصنع كما يصنع الامام نو هغه څه دی کوم چې امام کوي امام ترمذي رحمه الله دا روایت راوړی ناولنی مسله خو دینه دا ثابته شو چې د ملګرو د غرونو غلطي ده کوم چې راشي انتظار کوي چې امام به کله ودرېږي نو سجده ته ځای شي تشهد ته ځای شي دا صحیح طریقه نه ده ته چې جومات ته راغلې امام په سجده دی سجده لګوه امام په تشهد کښېنه
دا چې کم ورور چې جومات ته راننوتو او امام یې وموندو چې هغه په اخرنۍ قاعده باندې ناست و، نو دی به ورسره په دغه تشهد کې شریک شي او تحیات به بالکل وایي، او چې څومره پورې ویلی شي وایي به چې امام سلام وګرځو، دی به پاسي او خپل لمونځ به پوره کړي. والله اعلم.